بدیع السماوات والارض الله بې نمونې پیدا کوونکی د اسمانو د مځکې ده. دا نقشه مخکې نه وه، بې نمونې مخکې هېڅ شی نه اخذ نه ده کړی، بې نمونې پیدا کړي د اسمانونو مځکه. انا یکون له ولد، څرنګه به الله ته ولد راځي، ولم تکن له صاحبة، نشته د ده لپاره ښځه. د دنیا په اصطلاح مخکې ما درته ویلي وو چې یو خو د اولاد بنیاد د احتیاج په بنیاد دی. الله مالک د اسمانو د مځکې د ټولې دنیا د احتیاج نشته. بل طرف ته اولاد چې د پیدا کېږي د ښځې نه د الله دپاره ښځه نشته. بل اولاد له جنس د پلار نه وي، الله دپاره لیس له کفوا، سیال نشته، جنس نشته. نو څنګه څوک اولاد شي ورته؟ ولم تکن له صاحبه وخلق كل شيء، الله هر شی پیدا کړی دی، وهو بكل شيء عليم، او دا الله په هر شي باندې عالم. ذلكم الله، دا موصوف په دغه صفات الله د ربکم چې رب د تاسې د لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مګر همدغه یو الله ده. خالق كل شيء، پیدا کوونکی د هر شي د فاعبدوه، نو تاسې عبادت دغه یو الله کوئ. وهو على كل شيء وکیل، دغه الله په هر شي باندې ساتونکی ده. لا تدركه الابصار، نشي احاطه کولی په دغه الله تعالی باندې سترګې. وهو يدرك الابصار، او دغه الله تعالی چې د وینې ټولې سترګې. وهو اللطيف الخبير، دا الله تعالی چې د ډېر مهربانه او خبرداره ده. لا تدرك الابصار، د دغه آیت په تقاضا معتزله او د بعضې بدبختان قول کوي چې د الله دیدار نشته، نه دنیا کې نه په آخرت کې. ولې؟ خو الله وی لا تدركه الابصار. او عام اهل سنت والجماعت په دې اتفاق ده چې په قیامت کې د الله دیدار مؤمنینو ته حق ده، په قرآن او په احادیث صحیحه او ثابت ده. په دنیا کې ممکن ده خو واقع نه ده. یو د نبی علیه السلام په شان کې څه اختلاف ده د معراج په شپه کې. که ته وایې چې خو الله وی لا تدرکو الابصار، نو جواب دا ده ادراک احاطې تامې ته ویل کېږي. احاطې تامه څه معنی؟ چې اوس د دغه شي په حقیقت څه علم یې چې پلاستیک پکې استعمال شوی، اوسپنه پکې استعمال شوی، پلانکی شی استعمال شوی، دا ټولو جزئیاتو باندې علم دغه ادراک دی. د موسی علیه السلام قوم چې هجرت وکړو، د شا نه چې فرعونیان چې ورووته چې سره ولیده، دوی څه وویلې؟ انا لمدرکون. لیدل تر مراد د ادراک نه، که احاطه دا خو به اوس په موږ راتاو شي، موږ به ټول ختم وکړي. ادراک احاطې تامې ته ویل کېږي. د الله د ذات باندې احاطه تامه د هېچا نشته. د یو علم په دنیا کې موږ په صفاتو سره ده، د الله نومونه باندې دی پېژنو، په قدرت په اثارو باندې دی پېژنو، خپله دیدار د ذات اقدس ته چا نه ده کړی. په آخرت کې هم د الله تعالی داسې دیدار ده چې لیس کمثله شیء، د احاطه څوک نشي پکړی. خاص تجلیات دي چې د یو تجلیاتو تجلی وکړي، نه انبیا برداشت لري، نه څوک برداشت لري چې د دیدار وکړي. خو بعضې بیا داسې دي چې د هغو برداشت کېږي، لکه معروف شکل او غیر معروف شکل. حدیث کې چې راځي چې الله تعالی وایي چې چا چې د چا عبادت کړی ده، هغه د هغو سره لاړ شي جهنم په طرف باندې. دا هر څوک به لاړ شي په خپلو خدایانو سره د جهنم په طرف. هغه به مسلمانانو ته وایي چې تاسې ولې نه ځئ؟ ده وایي چې زموږ رب چې راشي موږ به د هغه سره ځو. تاسې خپل رب پېژنئ؟ او زه د تاسې رب یم؟ نه، ته زموږ رب نه یې. اعوذ بالله منک. بیا الله تجلی ورته وکړي په معروف شکل، بیا یې وپېژني ته زموږ رب یې. دغه هلته مسلم شریف کې خبره اوږدېږي، خو لنډ اسان مثال درکړم. دا څنګه یار یې پېژني، یار یې نه پېژني. دغه تشریح وایي نبي علیه السلام دغه کې اشاره ورته کړې ده چې خلکو ویلې چې د الله تعالی دیدار په جنت کې شته که نه، موږ به یې ووینو که نه. ده ورته ویلې او تاسې د لمر په لیدلو کې څه شک کوئ؟ نه. د سپوږمۍ په لیدلو کې څه شک کوئ؟ نه. دغسې به د الله دیدار وي. اوس دلته یې دوه شیان ذکر کړل، لمر او سپوږمۍ. په دغه کې وایي دغه دوه قسمه تجلیاتو ته اشاره کړې، معروف او غیر معروف ته. د سپوږمۍ رڼا د ریاضیو په اصطلاح د څه شي نه پیدا کېږي؟ د لمر نه. خو د لمر رڼا ده په غیر معروف، په د اصلي خپل شکل کې نه، په هغه بل شکل کې چې راښکاره شو د سپوږمۍ په شکل. عام انسانانو خیال ته دا ورځي چې څوک ماهر د ریاضي ونه وي، دا یې په سوچ کې ورځي چې دا د لمر رڼا ده. ګورئ نور خو یې د هغه نه مصطفی ده، خو چې په خپل شکل کې نه ده، په بل شکل کې ده، څوک یې پېژني نه.
او چې لمر څنګه راوخت به هر څوک وپېژني چې لمر ده. وایي دا د رب کریم هم داسې انوارات و کیفیات دي چې په متشکل شکل کې انوار وروویني. دی ته دې موږ خدای نه ولې موږ په دنیا کې چې اورېدلي د الله په ذات خو موږ عقیده دا وه لیس کمثله شیء، دا خو په یو متمثل شکل کې ده چې بیا خپل شکل دا منه شکل خو الله ته نشته چې بلاکۍ په داسې دیدار ورکړي چې نه مثل وي نه نظیر وي نه درک سړي ته معلومیږي. دلته پوه شي چې هغه موږ ته چې رسول الله ویلي وو دغه خدای ده چې دا نه لوری معلومیږي نه د غږېدا طرف معلومیږي چې کوم طرف نه موږ ته غږېږي، د دیدار کیفیت موږ ته نه معلومیږي چې کوم طرف نه ده. اصل خدای دا ده. نو معروف و غیر معروف، نو په بعضې کیفیاتو کې څوک برداشت لري، په بعضې کې څوک برداشت نه لري. قد جاءكم بصائر، فتحقیق سره راغلي دي تاسو ته واضح دلائل من ربکم نه جانب د رب تاسو نه. فمن ابصر، نو چا چې لیار ولید دا واضح دلائل د دلائل په صفت ولید ګټه تر واخسته فلنفسه، نو ګټه د خپل ځان ده. ومن عمي، څوک چې ړوند شي دا دلائل ته د عبرت پر اثر نه ګوري فعليها ضرر په خپل ځان ده. وما انا عليكم بحفيظ، نه یې تاسو په دې باندې ساتونکي. داسې نه ده چې خدای په پوهېتاره پوښتنه کوي چې ولې دې راکړه مسلمان، بیان ورته کوه نور دې د کار ده. وکذلک همدارنګه نصرف الآیات، موږ قسمه قسم بیانوو آیاتونه د پوهېولو د خلکو دپاره. وليقولو درسته، او د دې دپاره چې ویې دغه کافران عاقبتا چې تا خو لوسته زده کړی د دا قرآن د بل چا نه، لکه دوه جبر او عداس په نامه غلامان وو. نبی علیه السلام به د یو غسل ډېر کېناستو د دې کتابو پوښتنه به یې تر کړې، دوی ذاتي دا ویل چې دا خو دې ونه زده کړی. ولنبینه لقوم یعلمون، او د دې دپاره موږ نازل کړی، موږ بیانوو دا دلایل چې بیان یې کړو لپاره د هغه قوم چې علم لري. اتبع ما اوحي الیک من ربک، ته پیروي کوه ای رسول الله دغه قرآن چې وحی شوی د تا ته له جانب د رب د تا نه. لا اله الا هو، نشته لایق د عبادت مګر هم یو دی. د واعرض عن المشرکین، مخ وګرځوه د مشرکینو نه. ولو شاء الله ما اشرکو، که الله اراده کړې وای د دې د عدم شرک، نو دوی به بیا شرک نه و کړی. وما جعلناک علیهم حفیظا، نه یې ګرځولی موږ ته په دوی باندې ساتونکی د دوی د اعمالو. وما انت علیهم بوکیل، او نه یې تاسې په دوی باندې، نه یې ته په دوی باندې وکیل کار جوړونکی د دوی مجبوره کوونکی د دوی. مسلمانانو به کله بتانو ته کنځاوې شروع کړې، دوی به چې بتانو ته کنځاوې شروع کړې، مشرکینو به الله ته کنځا شروع کړې. نو الله مسلمان ته نسبت کوي چې ګوره یو حدیث مبارک کې راځي کبایر ګناه ذکر کېږي. په کبایرو کې یو دا چې څوک مور و پلار ته کنځا کوي، دا کبیره ګناه ده. دا خبره وایي مخکې بیخي پیښه نه وه، کفارو کې هم نه وه پیښه، ځکه دا نادر مور و پلار ته موږ څوک کنځا کوي. وایي د دغه امت په آخري خلکو خبر نه وه چې کنځا څه کوي، پسې ورځي چې ویي یم. خو دوی ته هلته وایي سره له کفر هم دا خبره دا بې ادبي د مور و پلار دی نه کړه. داسې به مې څوک چې خپل مور پلار ته کنځا کوي. نبي علیه السلام ورته ویلي ولې چې دا بل ته وایي چې د تا پلار هغه به تا پلار ته بیا کنځا کوي که نه، چې بل ته مور یاده کړي هغه به تا مور ته کنځا کوي که نه. دا د خپل پلار د بې عزتي، د خپلې مور د بې عزتي سبب څوک شو؟ خپله زوی شو. نو سبب د ګناه هم ګناه ده. نو الله وی ته د دې خدایانو ته کنځا کوي، هغه د ناپوهي نه د تا خدای ته کنځا کوي. دا د خپل خدای پاک بې عزتي تا وکړه، مه کوې داسې کنځا ته څه حاجت ده؟ دا اوس د موږ د وخت خلک چې موږ چې لیدلي دي دا تنظیمي ډلې او شیان چې یو د یو لیډر ته کنځا وکړي، بل د بل لیډر ته کنځا وکړي. نو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، کنځل مه کوئ تاسې مؤمنان هغه خدایانو د دې چې د عبادت کوي غیر د الله نه. ولې که تاسې یو ته کنځا کوئ فیسب الله، بیا به دې کنځا کوي الله تعالی ته عدوا په ناحقه بغیر علم، بغیر د علم نه. کذالک زینا لکل امت، پشان دي دغه لکه دوی ته چې عبادت د بتانو ښایسته شوی دغسې الله یې موږ ښایسته کړی دی. لکل امت هر امت عملهم عمل د دوی، ثم الى ربهم مرجعهم، بیا رب د دوی ته بیرته رجوع د دوی ده. فینبئهم، الله به خبر کړي بما کانوا یعملون، په هغه څه چې دوی په دنیا کې عمل کوو. واقسموا بالله جهد ایمانهم، قسمونه خوري دغه کافران په هغه سختو قسمو سره. لئن جاءتهم آیة، کچیر دوی ته یوه معجزه راوړی شي چې هغه دی یې غواړي، فرمایشي معجزه راشي چې دی یې غواړي، لیؤمنن به، چې دوی به خامخا بیا ایمان راوړي په هغه معجزه باندې. قلت ورته انما الآیات عند الله،
د معجزو ښکاره کول د الله په قدرت کې دي چې ته یې غواړې هغه باندې هم قادر ده په نورم خو تاسې په دغه نه یې خبر چې ته یې وغواړې بیا ایمان رانه وړې هغه بیا خدای په دنیا کې خامخا تباه کوي نو خیر شو که شر بیا خو شر دی هغه دپاره نو الله وی الله قادر ده خو لیکن وما یشعرکم چې شي تاسې خبر کړي چې انها اذا جاءت چې دغه معجزه چې کله رام شي لا یؤمنون چې دوی به بیا ایمان نه پراوړي ونقلب افئدتهم اړو را اړو موږ زړونه د دوی د قبلولو د حق نه و ابصارهم او سترګې د دوی د لیدلو د حق نه کما لم یؤمنوا به اول مرة لکه دوی چې ایمان نه راوړی په دغه معجزو باندې په اول وار ګوره چې تسلیم نه وي چې غټه معجزې رسول الله ورته ښکاره کړې چې بېغه ایمان نه راوړي نو بیا چې هغه دوی یې وغواړي بېغه به بیا څنګه ایمان راوړي ونذرهم فی طغیانهم او پرېږدو دوی موږ په ګمراهي د دوی کې یعمهون سرګردانه